په تیرو 2 اونیو کې د 1404 هجري شمسي کال د ثور میاشتې له 5 نیټې څخه د ثور تر 13 نیټې پورې د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 1,53,533 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 1,08,804 ټنه، د اقینې بندر له لارې 11,819 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 11,125 ټنه او د خواف هرات له لارې 11,615 ټنه انتقالات شوي چې ټول ټال 1,53,533 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه ترانزیت او صادرات دي. په تیرو 2 اونیو کې 6,800 ټنه ترانزیت او صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، معدني ډبرې، وریجې، د انارو جوس او کچالو دي. هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او انتقالاتو کچه لوړیږي، په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقۍ او ځان بساینې ته لاره هواریږي. ټولګټو وزارت هڅه کوي ترڅو د لا زیاته انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.